ما ته د خپو تڼاکو لار کې په ژړا وویل خوندونه نه وي د الفت چې زړه په زور ولګي دا ګورې ورځې بارانونه ستا په چم وروي دا ګورې ورځې بارانونه ستا په چم وروي تندر چې پریوزي نو زما د عجز کور ولګي خوږو مینوالو امداد خلیل یم او تاسو ګورئ ګام ټي وي نن راغلی یم پښتو اکیډمۍ ته او ناست یم د پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز صاحب سره ډاکټر احمد علي عجز صاحب د تیرو 45 کالو راسې د شعر او ادب د دنیا سره واسطه لري د یو مدرس په حیث پښتو اکیډمۍ کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي هغوی کم و بیش 28 کاله د پښتو اکیډمۍ په پښتو لغت باندې کار وکړو دغه لغت ته یې د زړه وینې ورکړې او د ډېر زیار او کوشش نه پس یو ضخیم لغت پښتو ژبې او ادب ته وسپارلی شو احمد علي عجز صاحب نه به یو دوه تپوسونه کوو او بیا به راته خواږه خواږه شعرونه هم اورئ عجز صاحب السلام علیکم علیکم په خیر اغلی ډېر ښکلی ښاد او آباده شئ ډېره ډېره مهرباني ډېره مننه جی مشکور یم تاسو موږ له وخت راکړو زموږ مینوالو سره مو نن یوه د ملاقات بهانه جوړه شوه څنګه مو د شعر او ادب لارې ته پام شو او کم محرکاتو چې د شعر لیک مو شروع کړو ګوره دا ډېره مهرباني ستا ډېره زیات د ګاونډ ټلویزیون او ستاسو د کارکنانو ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی او ما غونته کې عجز غونته کې انسان لم چې کوم دی نو دا مقرره کړه چې زه نن ستاسو په وړاندې څه خبره وکړم د شعر محرکات خبره چې کوم دی دا یو ګاډ ګفټډ دی د قدرتي عطیه ده چې چاله یې ورکړي الله تعالی نو دا یو خو دغه خبره وه چې زما په کور کې چې کوم دی والد صاحب او زما نیکه دا دواړه شاعرانو زما د نیکه برخه هم څه لږه ډېره ماته پاتې وه د پلار خو مې ډېره زیاته وه او هغوی چې کوم دی نو هغه شیزونه به مې کته او د پښتو ادب دغه کتابونه به مې کته نو څلورم جومات کې چې ما ډومبې غزل لیکلی او ډېر په ښکلي او ښایسته انداز کې دغه زما ابتدا وه په 1900 چې کوم دی 94 کې ما ډومبې غزل لیکلی ګلې که ستا د کوڅې مخکې زه تېر شوی نه وې د سترګو غشو دې په زړه به زه ویشتلی نه وې عجز له خدایه د بهار به هم څه تمه کوله خلکه د عشق په سرو لمبو که سوځېدلی نه وې نو دغه ړومبنی محرک و دغه و چې دا زموږ خوشقسمتي وه چې عجز صاحب موږ سره هغه شعرونه شریک کړه کوم چې د هغې دا ډېر د وینا مطابق تاریخي حیثیت هم لري او ډېر کم شاعران ما داسې لیدلي دي چې خپل ړومبی کلام هغوی ته یاد وي دوه شعرونه ماته یاد دي ډېر ښکلي ماته ډېره مننه یوه پوښتنه بله لرم او هغه دا چې کوم هغه لیکوالان دانشوران یا شاعران ادیبان وو چې ستاسو د لیک په ابتدا کې هغوی تاسو ته فراهم وو او ستاسو فکر یې پالش کړی دی دا سوال خو بالکل مغه ړومبني خبره سره لږ تعلق لري خو تر دو څو پورې چې ما مطلب وضاحت وکړو چې دلته د قدرت عطیه چې ده په هغې کې د استاد ضرورت نه دا ده چې بیا وروستو چې کوم دی نو هغه تراشل او هغه چې کوم دی سختي او دا قسم څیزونه چې وکاږل دا ضرورت وي خو هغه چې کوم دی نو وخت باندې ما پرې ښودلي وو او هغه وخت سره چې کوم دی نو بیا ما ته چې څونه علم راتلو زه پرې څونه پوهېدم په شاعرۍ نو هغه سختي او هغه څیزونه چې کوم دی نو ما پخپله سمې کړي دي خو دې کې د ټولو نه غټه محرک شی چې کوم دی هغه ډاکټر محمد اعظم و ډاکټر محمد اعظم چې کوم دی نو زموږ په کلي کې اوسېدو د ورباب دوستانه کې چې کوم دی د هغې په کلي کې به ډېر وخت تېرولو بر تاکال کې نو هغه سره چې کوم دی زما د مشرۍ کشرۍ زما استاد یو قسمه او زما مشر ورور غونته کې نو زه به هغه له ورتلم او هغې کې به چې کوم دی کېناستم او هغه ته به مې کته دا نوي سوچ او نوي خیال نو زه دا ووایم چې اعظم صاحب چې کوم دی نو هغه زما په دې شاعرۍ سفر کې چې کوم دی تیزي راوستلو والا یو واحد داسې سړی و چې هغه ډاکټر اعظم و چې هغه پښتو ادب کې یو ځلنده ستوری او ځلنده نوم دی د تعارف محتاج نه دی نو زه د هغه اوس د بخانه دی او زه د هغه مینې محبت چې کوم دی نو د شاعرۍ سره ګړندی کړی ماشاءالله
کتاب مو تر دې وخته نه دی چاپ نو څه وجوهات کېدی شي؟ دا خو ډېره عجیبه غونډه کې خبره ده او ما تقریبا ډېرو خلکو ته هم ویلي دي. داسې خبره وه چې دا تاسو ذکر په ابتدا کې وکړو چې 28 کاله تقریبا ما په دې پښتو اکیډمۍ لغت کې چې کوم دی زه چې راغلم نو دی باندې دا مولانا عبدالقادر صاحب د وختو پراجیکټ و هغه په 3 ژبو شروع کړی خو بیا وروسته په یو ژبه کې چې کوم دی نو هغه خبره پښتو ډېره وسیع وه. نو ما ته اوس هم یاد دي هغه وخت کې پریشان صاحب راغلو نو ما ته ویل چې عجزه بچی ته لیکزیګوګرافر برتی شو. ما زه جی ډکشنري لغت کې راغلم د لیکزیګوګرافر په حیث باندې چې راغلم نو هغه ما ته ویل چې ته هم په پنشن واخلې او ځکه چې د پښتو اکیډمۍ الف اسمان ته رسي که نه نو هغه خبره ما دپاره چیلنجینګ وه او یو قسمه عجیبه غونته کې خبره وه. نو هغه جلدونه چې کوم دی نو 12 بیا 15 چې کوم دی نو شو نو دا موجوده نصر الله جان وزیر چې ډایرکټر دی دا نه هم کال دریم ځل باندې ورته ملو شو ډېر ښه سړی دی. نو دغه دا یو دغه و چې د وی چې دا په یو جلد کې چاپ شي نو دا به ډېره غټه خبره وه. دا د کلندر صاحب هم چې کوم دی ډیمانډ خو هغه پراجیکټ چې کوم ډکشنري واخیسته نو هغه دریاب زر چاپ کړو چې یو جلد کې او زموږ په جلدونو کې وه موږ ځکه چې کوم دی نو دی نه ډېر څیزونه یعنې سندونه او شعرونه هم ته وویښ کړو یو جلد کې پښتو اکیډمۍ د پښتو اکیډمۍ لغت هغه چاپ دی او هغه پروت دی. او باقي ستا د سوال بله حصه چې کومه ده نو زما قلم خاوندان همیش خلیل صاحب د خدای پاک ژوندی لري الله دې وله صحت ورکړي هغه چې کوم دی قلم خاوندان لیکل نو هغه هم دې پورې خاندل زمان نوم سره چې کوم دی نو کتابونه لیکل نو کلمي نسخې وي نو هغې کې چې کوم دی خاندلې وي ولې نه چاپ کړې نو ما هم ورته وخاندل د شمس القمر اندیز صاحب یا د اندیز صاحب پرنګ د نارستی اظهار مې وکړو نو ما ورته ووایي چې دغه دی دا غونډې خو بس افسوس دا دی چې لاس په فرشتو امین نه دی کړی نو د یو په قلم خاوندانو کې د یو نوم د اسکانې ماښام هغې کې چې کوم دی غزلې دي پیور غزلې دي پکې او د دویم نوم چې کوم دی نو هغه کریکې دي هغې کې نظمونه او غزلې دي او د دریم د ناز خندا ده نو هغې کې هم دغسې چې کوم دی مختلف متفرقات دي یا مختلف شعرونه دي او غزلونه دي نو دا پرتې دي او انشاءالله که خدای ته منظور یې کېدی شي اوس ورته زما لاس پرې ورشي یا ځینې شاګردان روچه شي چې دا چاپ شي نو ډېر به ښه الله دې وکړي چې دا چاپ شي او د ولس لاسو ته ورسي. تاسو سره خبرې خو مزه کوي علمي او ادبي خبرې خو مینوال به نور تنګ شي زړه مې غواړي چې شعرونه را سره شریک کړي. بلکل ستاسو چې کوم مینه ده او ستا محبت دی تا چې کوم دی نو ما ته یو عجیبه غونډه کې خبره کړې وه دا یو غزل و چې هغه نن تقریبا 15 یا 28 کاله مخکې ما لیکلی و او هغه ما په دې لیکلی و چې زما یو ملګری و او هغه د ټبر وفات شوی و هغې ته ما دغه ویلې وه خور مې ورته ویلې وه چې بیا وفات شو د کینسر په مرض 3 ماشومان ترې پاتې شو نو هغې باندې ما یو غزل لیکلی و چې بیا ریکارډ هم شو ډېر عجیبه غونته کې نو هغه ستاسو په وړاندې دی را سره شریک کړئ. خپل زړګي او ستا یادونو سره سو کړم خپل زړګي او ستا یادونو سره سو کړم ستا دې نښو او ګلونو سره سو کړم نښې ګلونه 3 واڼه بچو تا د خاورو جامې واغوستې اوده شوې اوده شوې ماله نه راځي خوبونو سره سو کړم او تا د ژوند په لویه لار یوازې پرېښوم د زړه سره ستا لوزونو سره سو کړم او زه په رټو اوښکې ورته توی کړم بې زبانه تصویرونو سره سو کړم او پرهرونه به د زړه خلکو نه پټ کړم خو د اوښکو سیلابونو سره سو کړم پرهرونه به د زړه خلکو نه پټ کړم خو د اوښکو سیلابونو سره سو کړم او ما چې ستا په محبت و تعمیر کړي بې له تا د محلونو سره سو کړم او تسلیانې که زړګي له ډېرې ورکړم د عاجز سوو شعرونو سره سو کړم تسلیانې که زړګي له ډېرې ورکړم د عاجز سوو شعرونو سره سو کړم
بل غزل دی ارشاد جی چې د مزاج لرنګ د څه ورکړم دا مې چاته نه دی ویلی چې د مزاج لرنګ د څه ورکړم چې د مزاج لا رنګ د څه ورکړم کله خواږه کله تراخه ورکړم او ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي دې کې نفرت له برخه څه ورکړم ډېر ښکلی او راشه چې خپل دولت در وسپارمه راشه چې خپل دولت در وسپارمه اوښکې سلګی بل چو د زړه درکړمه ډېر ښکلی او خیر دی که زړه پکې ذره ذره شي خیر دی که زړه پکې ذره ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړمه ډېر ښکلی جی بیا وایي دا شعر خیر دی که زړه پکې ذره ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړمه بد به ټول هیر کړي خو چې زه ورله نن بد به ټول هیر کړي خو چې زه ورله نن ښه څه قدر د یو ویښته ورکړمه ډېر ښکلی او څه وایي د لاس لکیر عجزه درته چې به د یار څنګ کې ناسته درکړمه چې د مزاج له رنګ د څه ورکړمه کله خواږه کله تراخه ورکړم ډېر ښکلی ډېر مهرباني عجیز صاحب که یو نظم ورا سره شریک کړو نو مینوال به هم خوشحاله شي او زموږ هم ارمان دی چې یو مزیدار وړوکی شان نظم درنه هم وورو دا نظم چې کوم دی نو دا یو ډېر یونیک نظم دی ما چاته ډېر کم اورېدلی نه دی ارشاد خو دې کې یو قسم تصوف دی د زما وړه سینه کې یو وړوکې شان کعبه ده زه د دغې منجور یم بس زما دغه اسره ده ډېر ښکلی د زما وړه سینه کې یو وړوکې شان کعبه ده زه د دغې منجور یم بس زما دغه اسره ده شیطان غلی شان د راشي ورته خوا کې وي نه پرېږدي چې دیوال یې راګزار کړي شیطان غلی شان د راشي ورته خوا کې وي نه پرېږدي چې دیوال یې راګزار کړي خو زما نفس فولادي شي سات گڑے مشتو گریوان بھی دے یرغل کے نفس کامیاب شی زد طواف کے بیا مشغول شم شونڈے شکر وظیفہ کری زد طواف کے بیا مشغول شم شونڈے شکر وظیفہ کری او دا کعبہ زما وجود کے بس دا غوخ یو ټوکړه ده دا کعبه زما وجود کې بس دا غوخ یو ټوکړه ده خدایا تا چې پکې وینم دا هم هغه آینه ده خدایا تا چې پکې وینم دا هم هغه آینه ده ډېر مهرباني خبره ډېر ښکلی جي ډېر ښکلی خوږو کتونکو دا ډېر محترم پروفیسر ډاکټر احمد علي عجیز صاحب چې تاسو ترېنه ښکلي شعرونه هم واورېده هغوی سره د هغوی د ژوند په اړه هم خوندورې خبرې وشوې چا هم که ګام ټي وي سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان پریس کول مه هېروئ داسې به تاسو ته نوی فکر لوستلو او اورېدلو ته میلاویږي په دغه شعر خپلې خبرې رانغاړم په بارداره ونه تل وریږي کاڼي په بارداره ونه تل وریږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه سکه د الله په امان